الو تازم راسي بختور به وړي. الو یا مولا ګاډي والا دا هم کیلو په څو دی؟ دا په 200 روپۍ کیلو دی وروره. څه قیامت جوړ کړی دی یار. وروره قیامت نه جوړ کړی دی، لوړه څه ګران راځي نو موږ خو په دې کې 15 روپۍ 10 روپۍ ګټو یار. اته یې دړې زر راک. سمه درکوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. هم په څو دی؟ هم په 200 روپۍ کیلو دی. 3 کیلو خراطه. 3 کیلو درکوم و د ستړي. ولا ماته زر راک. وروره درکوم و درې یار سالم جوړ کړی زه خو ماشین نه یم. وعلیکم السلام سلام مستر. څنګه خیرت شي جوړ راشدي. هم په څو دی؟ هم په 200 روپۍ کیلو. راکې 2 کیلو خورا. و د ستړي درکوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام سلام مستر. امره په څو دی؟ دا په 200 روپۍ کیلو دی. 3 کیلو خو ما سره ودرې. سمه ده و د ستړي درته. وخت دې لږ بيداری وکړه. درکوم یم ټول څه تاسو جوړ کړی دی یار ما لاس دی یار. ودا دا سړی پاره کوم درکوم. دا دی ورور استامونه. بس پیسې نه غواړي بس ورس. اته څو راکا ورور ساده ما کار کې مده کوم ټیم ولاړ هغه سړی نو راغلی تابع هغه د پیسې او سامان د ورکې مشته پیسې دم نه ځوار چې موږ د یو غنټه سره درو یار. ورزاب جوړ کړ دی و غنټه کې موږ د لیدر ته ولاړ هغه سړی رالی هغه صافلار دي کستانې کړي ته امونه ورکړ بیا د پیسې نه ځوار هغه ستاسو دی. یا ورور سوکاګه ورور د زموږ د مسجد امام صاحب دی. دا موږ د اګردي مالیه ولادت خپلدارانو دا ویلي دي چې څون په وس کېږي د خپل مولوي صاحب سره به موږ شکو. ورور دې خپل زره وزره تنخواه ده چې موږ شنو وسره کنه به څوک سره کوي. خپل کې د شپه وس نه کېږي ورور چاته خو بد مرسته یار. هیڅ څه د الله بنده د مسجد امام صاحب سره موږ پیسې واخ کوچشتي. هغه خو چې بچان دي هغه خو موږ له چې ته غواړي اموت غواړي. زما بس دا په وس کېږي کلو ما ورکم په دې کې بس ما خیر لاسونه ما زی غورځه ښه خبره ده. بس د ایمان صاحب دې دغه د وکړي ښه خبره ده. بس باید کې داس مجار یو د ایمان صاحب خیال وساتو هر یو د ایمان صاحب حفاظت وکړو سم په وس کې جګه سره و دا سره کو یار دا مکو د خدای بندگان یار 3 15 منټه چې هم نشته یار. سره موږ نو وخت خامخا انسان لږ خشاخ سوچ کوي لږ خشاخ دماغ خبرې چې چا در مخ مې لاسونه غورځي یار. و څو درکم و دړې به درکم د ستړي. تاسو هم در کوم ورو تاسو مکو یار تی څه تاسو جوړ کړی دا یار موږ خو دوه لاس دي یار. کتابم پاره کوم دای بم پښتا خو څلور کیلو دي. بس پیسې ما جوړ وکړ. ملګرو دا نن ویډیو صرف ما د دې زموږ یو مقصد دی چې زموږ ته په کلی کې که په محله کې که په ښار کې که هر ځای د امام صاحب چې د تنخواه لږي دا دنیا ته معلومه ده او په دا اوس ګراني کې او تی ته خپله معلومه ده ګزاره ډېره مشکله ده. نو د دې ویډیو صرف دغه یو مقصد دی چې موږ ته به د خپل امامانو سره د ملایانو سره چې زموږ ته د مالیې ملایان دي د مسجد غه موږ ته چې منځونه راکوي امام صاحب د دې سره موږ ته ښه وکړو ښه ته نه چې موږ ته یې دکاوې غه وکړو یا د نامه دپاره وکړو یا دا ته راشه به موږ ته یې کوو چې دا یو لاس یې ورکړي دا بل لاس نه په خبر. نو موږ ته یې سلام خوشحالي او زموږ ته یې نبي به موږ ته یې خوشحالي. که مې چیرې زموږ دا کوچنی کلیپ ویډیو خوښه سوي ملګرو خواست درته کوم چې مخ ته شیر کړئ چې زموږ ته په معاشره کې د عالمان سره خلک ښه وکړي. ژوندي اوسئ چې ارزه. السلام علیکم.